حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ما ته داسې لاره راوښیه چې زه هغه لاره خپله کم او الله پاک ما ته جنت راکړي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویلې غصه مه کوه، غصه مه کوه. دا غصه د انسان ژوند ور تباه کوي، غصه د انسان ژوند ور تباه کوي. هر څو هوښیار سړی، هر څو عقلمند سړی په غصه کې لیونی ښکاره کېږي، پاگل ښکاره کېږي. غصه مه کوه. هغه ویل یا رسول الله که ما د غصې د کنټرولېدو تاب نه درلودی بیا څه وکړم؟ دا خبره په غور سره واورئ. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویلې د هر مازدیګر لمانځه څخه معباد یعنې فرض مونځ چې موږ وکړو 80 واره استغفار وایه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله.